हे गाइस څنګه به تاسو په فیسبوک کې ځان آفلاین کوئ. مطلب کله چې ستاسو فیسبوک کولاوي نو ستاسو پروفایل خلکو ته اشین ټاکې شو کېږي، نو خلکو ته پته لګي دا اوس په فیسبوک کې آنلاین دی. تاسو څنګه کولی شئ ځان په فیسبوک کې آفلاین کړئ، مطلب دغه پروفایل څخه دغه شین ټاکې ختم کړئ، نو بیا به خلکو ته دا نه ښکاري چې دا اوس په فیسبوک کې آنلاین دی او کو آفلاین دی. مطلب خلکو ته به نه ښکاري دا اوس په فیسبوک کې کولاو دی او کو بند دی. بیا څنګه کولی تاسو په فیسبوک کې ځان آفلاین کړئ. نو بیا ویډیو مه سکپ کړئ، ویډیو راسره تر پایه وګورئ. کوم ملګري موږ د یوټیوب د لارې ګوري تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، فیسبوک پیج هم فالو کړئ. سو لیټس بګین. لاړ به شئ خپل موبایل کې فیسبوک اپلیکیشن ته، فیسبوک به آن کړئ. فیسبوک هم چې کله آن کو تاسو خبره کوون کې ښکاري 3 لاینه ته سیمپل په دا 3 لاینه به داسې کلیک واخلئ. باندې کلیک واخیستو نو به تاسو ښکته راشئ، په دې کې به تاسو ښکته راشئ سیټینګز اینډ پرایوسي به لیکلی سیمپل به د سیټینګز اینډ پرایوسي به داسې کلیک واخلئ. باندې کلیک واخیستو نو تاسو دغه رنګ انټرفیس وشي او تاسو به ښکاري په 4 نمبر سیټینګ تاسو به سیمپل په د سیټینګز په نامه به داسې کلیک واخلئ. باندې کلیک واخیستو نو به تاسو ته دغه رنګ انټرفیس وشي او به تاسو ښکته راشئ په آرام سره او په دې کې به تاسو وګورئ ایکټیو سټیټس به تاسو په دې کې وګورئ. ټیک شو، ښکته به راشئ او دې کې به تاسو ایکټیو سټیټس وګورئ. د بلاکینګ نه ښکته لیکلی دی ایکټیو سټیټس سیمپل په دغه به داسې کلیک واخلئ. دغه باندې کلیک واخیستو نو تاسو به دې ځای ته راولي او دلته به تاسو ښکاري شو وین یو ری ایکټي. دلته تاسو دغه چې کله زما څه مطلب بند دی دا تاسو دغه رنګ کله کولاو وي نو ستاسو په پروفایل دغه شین ټاکی بره خلکو ته شو کېږي دا اوس په فیسبوک کې کولاو دی. نو کله چې دا تاسو دغه رنګ بند کړئ، ما بند کړی دی او تاسو دغه هلته ښکته به تاسو راشي ټرن اپ دغه به سیمپل داسې کلیک وکړئ نو ستاسو څه به دغه بند شي. نو به ستاسو په فیسبوک پروفایل باندې شین ټاکی نه شو کېږي. نو اوس به خلکو ته دا نه ښکاري اوس په فیسبوک کې آنلاین دی او کو آفلاین دی. مطلب فیسبوک کې اوس کولاو دی او کو بند دی. تاسو غواړئ په دغه طریقه سره تاسو د فیسبوک د پروفایل څخه دغه شین ټاکی ختمولی شئ. کو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. اوس موږ له راکړئ اجازت د لوی الله په امان.